در څو پورې به ته عمرې کوې؟ دا څنګه ګناوې دي چې خدای ستا هغه نه بخښي؟ خدای پاک خو وایي چې یو واره حج لر راسي عمرې لر راسي زه ټولې ګناوې ستا هغه در بخښمه. دا کمې ګناوې دي چې در اوسه پورې بخشش یې نه دی سوی؟ عمره په عمره لکه ورلډ سلطان ګولډن چمپین چې دی هغه ریکارډ پر ریکارډ جوړوي، ته هم عمره په عمره. دا د پاسپورټ والا، د ویزې والا، د کونسلګرۍ والا ګسه تاسو تنګ دی وای بیا رالی عمرې لره بیا ځې نه اجټ ګسره نوم در باندې ایښی دی وای اجټ ټرخالوجي خو بیا راله بیا عمرې لره ځې. ګوره دا کال یې کمې ګناوې کړي دي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم نقیب الله کلزی او دا د زما یوټیوب چینل. نن به موږ دا د عمرې ورلډ ریکارډ چې خلک قایم کوي بار بار ځي نه بار بار ځي. ګور څه مسله ورپېښه ده نه وسوسه ده څه بلا دی. پر دا باندې به موږ مجلس کوو چې دا خلک ولې کسر بار بار ځي، مسله څه ورپېښه ده. سعودي عرب حکومت ولې پابندي نه پر لګوي نه؟ نو پر دا باندې به موږ مجلس کوو. دا وخت نقیب کلزی چینل یوټیوب ته ښه راغلاست درته وایو. دا زما چینل چې دی سبسکرایب کړئ. هر ماخستن به دلته مجلس کیږي. په پښتون وطن کې زموږ ستاسو چې کوم ستونزې دي ګریلو یا ټولنیز خانداني د مور د زوی او د لور او د مور او د پلار او د ورونو د خوندو د په معاشره کې چې موږ کوم ژوند دی پر دا باندې به یو د بل سره چې کوم تعلق دی پر دا باندې به موږ هر ماخستن چې دی هغه دلته مجلس کوو. نو تاسو دا زما چینل سبسکرایب کړئ او دا د غنټۍ بټن چې دی هغه داسې دباو کړئ کښېکاږئ چې بیا هر ماخستن چې زه کله ویډیو اپلوډ کوم در تاسو به در رسیږي. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو چې یاره د خلکو ته څه ورپېښه ده، وسوسه ده که نفسیاتي مسله ده که څه مسله ده چې یار بار بار حج لره ځي نه. اول د واره خدا به راوښو او تاسو ته در وښوو چې د نبي مبارک په دور کې نبي مبارک څو عمرې کړي وي څو حجونه کړي وو. هغه دا ته راو لکه دا نن سبا چې کوم مسلمانان دي دا د 21مې پیړۍ مسلمانان چې دي بار بار حج لره ځي بار بار. نو خبره داسې ده چې حدیث مبارک دا وایي چې الله پاک وایي چې څوک زما کور لر راسي حج عمرې لر راسي مدینه شریف ته مکه شریف ته راسي دیدار وکي او طواف وکي نه، نو الله پاک وایي زه ټولې ګناوې چې دی هغه وربخښمه. داسې لکه یو ماشوم چې پیدا سوی ماشوم نو څه ګناوې کړي؟ هیڅ ګناوې نشته. نو ستاسو زړه ته نه لویږي دا خبره چې دا حدیث به نو رښتیا وي؟ د نبی مبارک خبره خو ورور دی د لکه په ډبره باندې چې یو لیکي څوک جوړه کړي بیا نه میټاویږي نه. دا څه ریموول پن خو نه دی چې بس دا یې کې میټاو سي نه. هغه خو کو سچ صداقت خبره کوي نه، صادق او امین دی نه. نو رحمت الله عالمین دی بس هغه وویل او الله پاک ویلی دی. نو باید چې ته زړه ته وای چې بای زه لاړم اج عمره مې وکړه بس ما ټولې ګناوې زه ما بخښلې دي. شوای شرک د الله پاک سره به څوک شرک نه نیسي نه. نو بیا تا ته څه مسله در پیښه ده چې ته بار بار ځې؟ ستا په نفسیات کې دا ولې ستا په ذهن کې دا خبره ولې ستا چې یاره زه باید چې روزه را روانه ده یا روزه دا د شرو ده ماشاءالله روزه شرو ده او اولی شپې ښه یخې شپې دي نه، نو پر چا دومره بوجیږم نه. نو دا روزه شرو ده زه به د دې واره عمرې لره ځمه. بایي تیر کال خو هم ته ولاړې عرب لا به ته ځې ته به لږه څه شرم لرې لږ حیا لرې دا بار بار عمرې لره ځې او راځې. تا ته مسله څه در پیښه ده؟ یا کومې ګناوې تا کړې دي چې ګسره خدای نه در بخښي؟ ته څه بلا یې چې خدای پاک وویلی چې بایي زه در بخښمه ختم سوله کیسه. نو ستا زړه ته نه لویږي؟ ایمان دې پوره نه دی؟ مسله څه در پیښه ده؟ اوس نو زه برته هغه خبره کومه چې یاره خدای ته وګورئ دا بار بار مځئ ګس سره اوس بالا ګسه د شرم خبره ده، د شرم خبره ده چې بار بار ځې. دا د سعودي عرب حکومت باید چې یو څوک عدالت لره ولاړ سي یا مذهبي امور له ولاړ سي حج عمره او اوقاف اشر ته هغه له ولاړ سي چې په پلانکي حجي باندې پابندي ولګوي دا بار بار ځي.
هلته فقر خو نه ټوله که څه مسله ده نه د سعودي عرب حکومت خو پاکستان په هغه لیست کې شامله کړی دی نه ورچولی دی چې د داسې فقرجن و او دا فقر چې ټوله غریبان او ملنګیان فقیران خیرات چې ټوله نه دا بار بار راځي دلته د عمرې په نیت ولاړ شي هلته په یو کونج کې دلته د ابوجهل د دغه سره ناست دی د ابوجهل د بیت الخلا چې د ورته وایي نه د لیټرین سره ناست دی واشروم سره حاجیان زه خیرات غواړي دا خو نه کوي که دا هم نه کوي نو بیا ته بار بار ولې ځې خو خدای بخښلی نو راسه دا ستا پیسې چې دی راسه موږ و همسایه ته ورکو د دې واره ستا و همسایه ته ورکو ستا د کلي یو سړي ته ورکو ستا د ګلۍ یو بیروزګاره ته ورکو یو بې واده انسان ته ورکو چې هغه واده ورباندې وکړي روزګار وسي د یو چا کور آباد سي یو اوس خو حیثیت کارډ هم راغلی اوس موږ دا هم نسو ویلی چې وروره یو مریض ته ورکه نه بهرحال مریض ته هم ورکه دی مریضان هم شته چې هغه د صحت کارډ والا هم نه قبلوي وایي یاره دا هلکه دا بار بار را روان دی نه ولی علاج دومره مهنګی علاج دومره بار بار کیږي نه بس دی په آخري ډیګري باندې دی یا بله مسله ورپېښه ده نه الله دې هر چاته صحت ورکړي نو ته د دې واره دا پیسې ولې و خلکو ته نه ورکوې اعلانیه یې ورکه خدای پاک وایي څوک چې اعلانیه خیرات کوي دا هم افضل کار دی یو خدا دی چې په پټه څوک خیرات وکړي یاره بس دا یو لاس په دا بل لاس نشي خبر هغه جلا خبره ده هغه ښه خبره ده مستحسنه خبره ده لیکن الله پاک په قرآن شریف کې یو ځایګی فرمایي چې کم خلک چې په پټه او یا اعلانیه خیرات کوي صدقات کوي دا ګوا ډېره ښه عمل دی دا مفهوم یې دی نو باید چې اعلانیه یې وکړي نه دا موړ انسانان نه دي دا پټ پټ چې هلته پیسې ورکړي یار دا زما په نامه باندې خیرات که نه خو زما نوم مه شو کوه نه نو ستا نوم ولې نه کوشو ستا نوم که مې شو کړي نو ظاهره ده بیا به حکومت وایي اف پی آر والا به تاله راسي ټیکس والا به اکسایز والا د ریونیو والا به تاله راسي تاسو به ټیکس واخلي په دې بیریږي چې ستا نوم نه کښو نو خو نیت سلو نه نیت لا کوټه دی نیت دی خراب دی خیرات هم کوي نیت هم خراب دی خیرات په دې خیرات کوي پټ په دا کوي دا زموږ خلک پټ خیرات په دا کوي چې خلکو ته دا وروښي چې یاره زه ډیر نیک سړی یم او دا پټ خیرات کوم زما په خیرات باندې دا بل لاس نشي خراب الله خبر سي الان کې د مقصد دا وی چې یاره دا د اف پی آر والا دا ټیکس والا او دا غله او دا ډاکوګان چې دی په ما خبر نشي چې دی خو دومره پیسې لري نه نو ستا نیت دلته خراب دی په دا ځای کې لا نیت خراب دی نه کښتۍ دی د نیت چې دا خراب ده چې و خلکو ته دا ښکاره کوي چې زه نیک سړی یم پټ خیرات کوم هلته دې په ذهن کې دا خبر هلته خو نو خدای په در خبر دی نه هلته په ذهن کې دا خبره ده چې یاره زه پټ په دا باندې خیرات کوم چې دا دشمنان نشي پر خبر اسیدان نشي را باندې خبر او ډاکوګان نشي را باندې خبر د ټیکس والا نشي را باندې خبر نه او دا خیرات والا د ملنګیانو فقیرانو د همسایګان نشي پر خبر چې یاره دی خو مال لري هلې دروازه ور وټکوي یو خیرات د ده سم واخذ موږ یو څه پیسې په کار دی دی خو ډېر سخي دی دا ستا نیت لا خراب دی نه او تا ته به ثواب د کومې خوا میلاوي سي بدبخته نو خبره داسې ده خدای ته وګورئ دغه عمرې باندې دا بار بار مځئ بس زه ګارنټي در کوم خدای بخښلی بس ټیک ده وروره بس دغه ثواب دی لا ډېر دی چې وروره تا کړی دی حج لره تللی عمرې لره تللی زبردست اوس دا نورو ته موقع ورکه د پیسې په نور ته وبېشه د مولوي صاحب ته پیسې ورکړه چې بای دا واخله حج لره ولاړ سه زه دا ماړه انسانانو ته دا بار بار چې حج عمرې لره ځي و دوی ته دا وایم چې خدای ته وګورئ بار بار مه ځئ د دوی څه پاسپورټ والا او د منسټري والا د سفارتخانې والا لا تنګ سلو و یاره بیا حاجي ټرخلوجي راله د پاسپورټ بیا نوی جوړوي ولې د ده خو نو دومره ویزې پر لګېدلې دي د عمرې او د حج چې هغه کاغذان د پاسپورټ غلا ختم سوي دي نه زه و دوی ته وایم دا پیسې چې دی د مالیې یو غریب سړي ته ورکوي هغه حج له واستوئ هغه عمرې له واستوئ نه
یا یې مولوي صاحب ته ورکړي یا یو طالب ته ورکړي. ورور هغه خو طالب خو خوراکۍ د مدرسې غاک لري چې حج له عمرې را ولاړ شي، که خالي حاجي ټرخالوجي به ځي باید یې وکړي دا غریبانو کسانو ته سره ورکړي پیسې ورته ته یې حج لره ولاړ شي. ولې ته خو د حج سره نه راګرځې ته سلطان ګولډن یې ورلډ ریکارډ خامخا قایمه عمره حج عمره حج عمره حج هله ولاړ سه راسه ولاړ سه راسه ولاړ راسه نه شالو بالو کېږي. تا کومې ګناوې کړې دي چې خدای نه در بخښي؟ څه در پیښه ده بار بار ځې څه بلای وروره؟ خدای پاک وایي چې د نبی مبارک وایي چې بس چا عمره و حج وکړه ټولې ګناوې شاته چې دی هغه ور معاف دي. خو ستا زما ښه زړه ته نه لوېږي بار بار ځې وایه یار نه بیره معاف کړي بار بار به ځې. د دې واره ملا او طالب واستوه. نو انشاءالله دوستانو دا د نقیبی قاضي چینل دی، که خدای کول روزی می په خیر سه، یو بل سره مینه و محبت کوئ، یو د بل خیال ساتئ، جنگ مه کوئ، شر مه کوئ، احترام کوئ، د خپل ژبه په کنټرول کې ساتئ، نه د خپل ژبه هم کلا ده هم بلا ده، باید چې د دې خیال وساتئ. او د مسلمان د لاس او د ژبې سه د عمل سه د تبلیغیان وایي چې بل څوک زهیر نشي، نو باید چې څوک تاسو چې دی هغه ازار نه واخلي. ان شاء الله تعالی سبا بیا تاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما چینل سبسکرایب کړئ، کمنټ پر ورکړئ، لایک یې کړئ، فالو یې کړئ، او چې دی هغه د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې سبا هر وخت چې ویډیو راشي اول د واره در تاسو تر ورسیږي. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان. حاجیان دې خو ابدې نشي د ماسه نه. ازیردم ورکړئ اجازه د الله په امان. اسلامی انقلاب زنده باد.